وکیل پاکتین هغه پکتیکاوال ځوان دی چې د افغانستان له پلازمینې کابل څخه یې تر پکتیکا ولایت مرکز شرنې پورې نږدې 15 کیلومتره لار په پلي تګ او ځغاسته ووهله. هغه د دغه سفر ډیری برخه په پلي تګ وهلې ده او په ځینو برخو کې یې بیا یو څه حده پورې ځغاستې هم کړي دي. د تېرې سې شنبې په سهار 5:30 بجې هغه له کابل نه حرکت راکړی و او نن ورځ نږدې 4:30 بجې مازدیګر مهال د پکتیکا مرکز شرنې ته راورسېده. پکتیکا ته په راتګ سره یې د دغه ولایت ځوانانو له لوري تود هرکلی وشو او د هغه د هڅونې په موخه یې له هغه سره تر یوه حده پورې منډه یا ځغاسته هم وکړه. نو هغه ته دې دغه بریا مبارکه وي چې په خورا زیار او زحمت سره یې یاده لار طی کړې ده. وکیل خانه خیر مبارک دی، ډېر زیات مبارک دی. د دغه سفر په اړه معلومات راکړه، څه وخت کېږي چې حرکت دې کړی و، څومره وخت یې ووتو، کابل کې دې دمه وکړه، بیرته څه وخت را روان شوې، د لارې جریان راته ووایه. سهشنبې په ورځ مې حرکت را کړی ده په 5:30 بجې باندې سهشنبې. یوه شپه 2 ساعته خوب کړی په لوګر کې، بیا 2 ساعته په تعمیر هغه کې ګردیز کې بیا مې نه دی کړی، 2 ساعته ټول څلور نور پیاده رو کړی، مقصد کور باندې راغلی. وکیل پکتین له دې وړاندې هم د پکتیکا ولایت له مرکز شرنې څخه تر غزني ولایت مرکز پورې په ځغاسته یا منډه کړې ده او دغه ریکارډ یې هم په خپل نوم تر اوسه پورې ساتلی ده. ټوله لار منډه وه که پیاده تګ؟ ډېره برخه یې منډه وه. خو دا د ده د ځغاستې یا پلي تګ په کریر کې تر ټولو اوږد سفر و چې له کابل څخه یې پکتیکا ولایت مرکز شرنې ته ترسره کوي. د هغه د بریاوو په هیله